سلامونه نه کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته ډېره ښه او جالبه ویډیو وړاندې کومه هغه دا چې تاسو اوس کولی شئ چې په خپل کور کې پاسپورټ واخلئ یعنې که چېرته تاسو په افغانستان کې پاسپورټ جوړوئ نو تاسو دې ته اړ نه یاست چې تاسو مرکز ته ولاړ شئ او هلته تاسو منډې ترړې ووهئ او هلته تاسو مطلب تګ راتګ وکړئ اوس تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې پاسپورټ واخلئ هغه هم د انټرنیټ له لارې نو تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به ډېر خوند درکړي او تاسو به د تکلیف څخه خلاص شئ نو مینهوالو د دې طریقې لپاره موږ دا ویډیو وړاندې کوو تر څو تاسو په سهولت کې وئ او تاسو مینهوالو مطلب ستړیا نه وي احساس کړي او تاسو په خپل کور کې پاسپورټ واخلئ نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ مینهوالو ویډیو درته پیلوم له لنډې دمې وروسته بیا هم ښه راغلاست مینهوالو ما درته ډسکرپشن کې لینک ایښی دی تاسو به هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو کله چې هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړ تاسو به دغه ځای ته یوسي کله چې دغه ځای ته مینهوالو یوړئ دلته به تاسو ډسټاپ موډ انتخاب کړئ د ګوره مینهوالو دغه درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ډسټاپ ویژن باندې کلیک وکړئ مینهوالو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي که چیرې دغه لارښوونې کومې لارښوونې چې دلته موږ ته راکړل شوي د ټولې زه تاسو ته لولمه نو تقریبا داسې وښایه چې ویډیو به 1 ساعت ته ورسیږي نو دا چې ویډیو کمه شي دا به تاسو په خپله ولولئ چې په دې کې څه خصوصیات دي په دې کې تاسو ته لارښوونه درکړل شوې ده که څوک په مرکز کې تذکره اخلي نو څرنګه دې واخلي او که څوک په یو ولسوالۍ کې پرته وي هغه څرنګه تذکره پاسپورټ اخیستی شي او همداشان که څوک په یو لرې ځای کې لرو بنډو کې پراته وي نو هغه څنګه کولی شي چې په خپله په انټرنیټ باندې پاسپورټ واخلي ستاسو تذکره باید څه ډول وي ستاسو تصویر باید څه ډول وي د ټولې لارښوونې په دې کې شوي دي نو تاسو دغه لارښوونې تر پایه وګورئ اینا وروسته به تاسو مینهوالو په دې باندې کوشش وکړئ چې موږ څنګه پاسپورټ واخلو نو تاسو په دې کې دا لوستلی شئ او تاسو ته لارښوونه درکوي چې مطلب تصویر به تاسو دغه اندازه وي تاسو تصویر به څه رقم بګراونډ ولري مثلا دلته لیکل شوي چې ستاسو بګراونډ باید سپین وي او ستاسو تصویر باید رنګا وي ستاسو تذکره باید تایید شوې وي د ولسوالیو خلک باید چیرته تذکره تایید کړي او همداشان د مرکز خلک باید څرنګه تذکره تایید کړي نو دا ټولې لارښوونې به تاسو ولولئ او له هغې وروسته به بیا کوشش وکړئ نو مینهوالو دا چې کله تاسو ولوستل نو له هغې وروسته به تاسو پاسپورټ د جوړولو کوشش وکړئ دلته به تاسو مینهوالو ګورئ غوښتنلیک تاسو به دغه غوښتنلیک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به مینهوالو داسې صفحه ښکاره شي دلته ګورئ مینهوالو دلته که چېرته تاسو په انګلیسۍ باندې مطلب خپله فرما ډکوئ نو تاسو به دلته مطلب مینهوالو کلیک کوئ او که چېرته یې په پښتو باندې ډکوئ نو تاسو به دلته مطلب کلیک کوئ مینهوالو دلته لومړی تاسو ته آپشن درکړل شوي د لقب دلته به مینهوالو تاسو په لقب باندې کلیک وکړئ که چېرته تاسو مردانه وئ نو تاسو به مردانه ورته انتخاب کړئ او که چېرته زنانه وئ نو زنانه به انتخاب کړئ او که چېرته یې بهي انتخاب نه کړئ کوم مشکل نشته مینهوالو تاسو به دوهم آپشن ته راشئ تخلص دلته به تاسو خپل تخلص ورکړئ او که چېرته تخلص تاسو ورنه کړئ هم د دې مشکل نشته خو تاسو خپل تخلص ورکړئ همداشان دریم آپشن ګورئ نوم دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ نوم ته باید متوجه وئ مینهوالو کله چې تاسو دلته نوم ورکوئ نو تاسو به نوم ګورئ که چېرته تاسو د مکتب اسناد یا شهادتنامه لرئ نو تاسو به د شهادتنامې مطابق خپل نوم او د پلار نوم ورکوئ او که چېرته تاسو ډیپلوم لرئ یعنې د پنتون اسناد لرئ نو تاسو به دلته د هغې مطابق نوم ورکوئ تر څو په آینده کې ستاسو پاسپورټ تغییر او بدلون ونه خوري نو مینهوالو کله چې دا ورکړ دلته به د نیکه نوم ورکړئ همداشان دلته لاندې ګورئ د زیږېدو لمریزه نیټه دلته به تاسو نیټه ورکړئ د زیږېدو نیټه دا مننه چې زه 18 کاله عمر لرم زه 14 کاله عمر لرم او زه یا 32 کاله عمر لرم تاسو به دقیق نوم ورکړئ مثلا په 1409 کال کې زه 18 کلن یم نو دلته به تاسو واړوئ چې زه په څوم کال کې زیږېدلی یم مثلا 1996 دلته به مینهوالو تاسو 1996 ورکړئ همداشان دنده مینهوالو تاسو نه غواړي دلته تاسو چې هر کارکوونکی یا د مکتب شاګرد یې همداشان یا په بانک کې کار کوئ او همداشان یو بل کاروبار لرئ دلته تاسو ته لیکل شوي دي کله چې دې باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ګورئ مشاور خانمخانه کارمند صحي کارمند اکاډمیک کارمند نظامي تخلیلګر معاون
کارمند د بانک انجینر همداشان تاسو چې هر یو ګورئ دلته به تاسو انتخاب کړئ. نو مینوالو کله چې دا انتخاب کړ لاندې به راشئ تذکرې ته. دلته تاسو ته وایي چې تاسو په څه شي باندې پاسپورټ جوړوئ. نو مینوالو دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته موږ ته د زوکړې سند همداشان د برېښنايي تذکره او همداشان تذکره دلته به تاسو خپله تذکره انتخاب کړئ لکه څرنګه چې انتخاب شوې ده. او همداشان دلته جنس دی، جنس به تاسو وهئ نر او که ښځینه نه معلوم. نو تاسو به مینوالو دلته خپل جنس انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړ نو مینوالو دلته ګورئ کله چې پاس تاسو تذکره ورکړه همداشان دلته د تذکرې شمیره غواړي. تاسو به دلته مینوالو د تذکرې شمیره ورکړئ. کله مو چې تذکرې شمیره ورکړه نو دلته به مینوالو تاسو لاندې ګورئ د ویښتانو رنګ به انتخاب کړئ او جنس خو به تاسو انتخاب کړی وي. او دلته به راشئ استوګنځای به انتخاب کړئ. د زیږیدنې میلادي نیټه خپله اتوماتیک ډول انتخابیږي. او همداشان دلته ټوک درنه غواړي، ټوک پروا نه کوي که تاسو انتخاب کړئ یا نه. نو هغه به تاسو وکړئ ور ولیکئ. مدني حالت درنه غواړي، مدني حالت به ور وکړئ. نو دلته هر څه په پښتو درته لیکل شوي دي مینوالو. کله مو چې هر څه پوره کړل دلته ګورئ ماته دا کوډ راکړل شوی دی. دغه کوډ به تاسو مینوالو دلته په دې خانه کې ورکړئ او دلته به تاسو ثبتول دې باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو ثبت نوم به وشي. نو هر کله چې تاسو 20 ورځې پوره شوې نو 20 ورځې بعد تاسو پوښتنه وکړئ نو تاسو ته به مینوالو هلته پاسپورټ درکړي. نو دا اسانه طریقه د پاسپورټ د اخیستلو لپاره چې موږ تاسو ته وړاندې کړه. مینوالو که چېرته کومه پوښتنه لرئ یا کوم وړاندیز وي نو له موږ سره یې شریک کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.